دوستانو نن در سره یو ناشنا او بهترین ختم کوم د هر حاجت لپاره. دا وظیفه دا ختم تاسو سهار لمانځه نه بعد د ماخستن لمانځه نه بعد کولای شئ په دې دوو وختونو کې. ان شاء الله دغه یو کوچنی آیات ده. د دې آیات په کولو سره به الله تعالی ستاسو زندگی کې بدلون راولي او ستاسو هر حاجت به الله تعالی پوره کړي او تاسو چې د هر مقصد لپاره دعا وکړئ هغه مقصد کې به تاسو ته الله تعالی کامیابی درکړي. صرف کوچنی آیات ده 15 منټه یا 2 منټه در څخه لګي هغه در څخه غواړي ان شاء الله په دې 2-5 منټو کې به تاسو په زندگی کې الله بدلون راولي. نو لہذا دوستانو وظیفه دا ده مثلا چې هر حاجت لري، هر مقصد لري، هر خواهش لري، کدی رشتي وي، کدی اولاد وي، کدی اتفاق وي، کدی نوکری وي، کدی یو غټ انسان سره مثلا غټ سرکاري افیسر سره ملاویدل غواړي لغه سره وي یا په غدي یو کار فساوي تر هغه مخکې دا وظیفه وکړه بیا د دې وظیفې نه بعد دعا وکړه ان شاء الله دعا به الله قبول کړي په هغه کار کې به الله تعالی اساني درته پیدا کړي او د ژوندۍ سي هر پریشانی لري هغه پریشانی به په دغه وظیفه سره الله ختم کړي. دا وظیفه طریقه درته ښایم پر هغه طریقه باندې وکړئ خو ورته متوجه سي خاص پر هغه طریقه کم سي زه در سره شریک کوم پر هغه طریقه وکړئ. وظیفه د اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ګورئ دا وظیفه ده. دا وظیفه د حدیث کې راځي چې څوک چې دا وظیفه سهار او ماښام کوي الله تعالی به د دې وظیفې په کولو سره هغه انسان ته 80,000 فرشتي مقرره کړي هغه به د مغفرت لپاره دعا کوي. نو خپل وخت قیمتي کړئ سهار او ماخستن پر هغه تعداد باندې وایس کم سي زه درته ښایم 80,000 ملایکې په دې ورځ کې تاسو ته دعاګانې کوي په شپه کې او په ورځ کې تاسو د مغفرت لپاره کله چې تاسو ته دعاګانې وکړي الله تعالی تاسو ته عفو وکړي نو تاسو به الله تعالی له مقربین له نږدې بندگانو څخه سي او د الله تعالی دوستان بسي او د آیات ساتي الله تعالی د خپل دوست دعا نه ردوي الله تعالی د خپل دوست حاجتونه ورپر کوي الله تعالی د خپل دوست خواهش نه ردوي حاجت نه ردوي چې ورڅخه وغواړي کومه دعا وکي الله تعالی هغه انسان ته هغه دعا دی هغه انسان قبلوي او الله تعالی دی هغه انسان هر حاجت پوره کوي او دی هغه انسان هر خاص الله تعالی قبلوي ځکه چې هغه دی الله دوست ګرځي دی الله تعالی دی خپل دوست دعا هیڅ کله نه ردوي. بل کتابونو کې راځي چې دغه وظیفه سهار او ماښام څوک وایي په دغه دوران کې یعنی کم وخت تا وظیفه وکړله بیا تر روان وخت په 40 ساعت کې کتا ته مرګ راغی ستا مرګ دی شهید ته په شهیدانو کې حساب یې. نو عزیزانو مرګ د ژوند پته نه لګي مرګ د ژوند معلومات چاته نشته چې په کم ورځ باندې مرګ راځي دای څوک باندې نه د خبر. لا آدم علیه السلام رانیولې بیا تر نړۍ کې چې هغه هستی چې دنیا ټول الله تعالی د دل روی پیدا کړي چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه هم هغه تعالی د مرګ د معلومات نو چې مرګ به ماته څو خراجي صحابه کرام ته ویل هر وسخه ځان ته پښتني وکړلې یاري و صحابه ته بیا بل ته مثلا جار چا مختلف رائے وي هغه ته دا پښتنه جن وکړه چې تاسو په مرګ باندې څومره وخت باور لري د هر صحابي مختلف رائے وي بعض صحابه کرام ورتول سی یا رسول الله موسی مسجد ته راځو برته کور ته زو په دونه وخت کې مو په مرګ باندې په ځوان باندې باور نه لرو چې مو وفات سو کبه نو صفاته. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې کله پر راسته طرف سلام وګرځوم چپه طرف ته سلام ګرځوم په دونه وخت کې یعنی ډیر لږ وخت په دونه وخت ګوري د سکندو د ثانیو وخت په دونه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې زه په مرګ او ژوند باندې باور نه لرم. نو ګوري نبی علیه الصلاۃ والسلام تم د غیب او معلومات نو چې هغه په خپل مرګ باندې خبر وو نو هیڅ چاته د مرګ او د ژوند معلومات نشته. نو دا وظیفه کوي کچيري په دې دوران کې تاسو ته مرګ راغی الله تعالی به تاسو د شهیدانو په ټولۍ کې راپورته کې شهیدان هغه کسان دي چې به سوال او به جواب جنت ته ځي او د جنت په هغه لوړو مانیو کې به دی ناسوي. نو لہذا دوستانو وظیفه خیمه سهار لمانځه نه بعد د ماخستن لمانځه نه بعد شپېته واره دا توري وایاست کله چې لمانځه نه بعد فارغ شوئ د سهار لمانځه نه بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دا یاد کړئ شپېته واره دا ووایاست اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
دا شپېته واره ووایاست، دعا وکړئ د خپل حاجت د خپل مقصد د هر څه لپاره ستاسو دعا کوله، دعا به ستاسو الله تعالی قبوله کړي. او د ماخستن له لمانځه نه بعد هم دغه وظیفه شپېته واره ووایاست، د الله ته پیش کړئ چې الله د دې په برکت سره، د دې په روی، د دې په وسیله سره زما پلانکی حاجت ده یا پلانکی مشکل مې ده یا پلانکی خواهش مې ده یا پلانکی مقصد مې ده، په دې کې ماته کامیابي را نصیب کړه. نو انشاءالله د دې وظیفه چې تاسو کوئ لرې وخت نه ده چې ستاسو حاجت په یو وخت قبلیږي، پوره کېږي او ستاسو دعا به الله قبلوي. نو دا و دوستانو نن یوه نبوي وظیفه چې له تاسو سره مې شریکه کړه. تاسو کوشش وکړئ له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. الله تعالی مو تل ژوندي لره، الله تعالی مو کامیاب لره، الله تعالی مو تل په خپلو کارونو کې بریالي او خوشحاله لره. پر الله مو سپارم تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.